د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مسؤلینو په وینا کرنه نه یوازې د هیواد په سمسورتیا او زرغونولو کې رغنده رول لوبوي، بلکې د هیوادوالو د اقتصاد جوړونې لپاره هم غوره عایداتي سرچینه ګڼل کیږي. کرنه د افغانستان د اقتصاد د جوړولو یو بنیاد دی. کرنه تقریبا که موږ وویلو شي 15 په ناخالصه تولیداتو کې ونډه لري. په اقتصادي تاسو وګورئ په صادراتو کې کرنه خپل محصولات چې هغه زراعتي او محصولي او ورسره مالداري محصولات دي د موږ څومره صادرات دي، اکثر صادرات دا د کرنې صادرات دي. د دې نه علاوه په کار موندنه کې مسله یو ډېره ونډه لري خلک او کورنۍ اقتصاد کې. په کورنۍ اقتصاد کې مسله ډېره زیاته هغه لري. نو که په مجموع کې خبره وکړو کرنه د افغانستان یو ښه بنیاد دی د اقتصاد. په هیواد کې د زرغون انقلاب رامنځته کولو په موخه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د مسؤلینو په وینا راتلونکو کلونو لپاره پلان چمتو کړی او د مشرتابه له لوري ورته سپارښتنه شوې چې هر کال سلګونه زره نیالګي کینوي. پروسه نهالشانی یا برنامه ملی نهالشانی در قسمت توسعه فضای سبز، در قسمت سرسبزی، در قسمت جنگلکاری شهری یکی از مسئولیت‌های اداره ملی حفاظت محیط بوده و هست. در گذشته هم ما کمپاین‌های ملی نهالشانی را با اشتراک سایر ادارات به پیش می‌بردیم و در اواخر هم خوشبختانه با تهیه یک طرح 8 ساله که امو مراحل آخری خود طی میکنه انشالله از طرف شیخ صاحبی منظور خواهد شد. تمام پروسه یا مراحل ابتدایی خود طی کرده که برای 8 سالی طرح جور شده با همکاری ادارات زیربط و نقش ادارات هم در این طرح واضح است و ما در این طرح انعکاس دادیم که سالانه بیشتر از 200 میلیون نهال باید در سر تا سر کشور به منظور توسعه فضای سبز به منظور جنگلکاری شهری توسعه پیدا بکنه و در یکی 2-3 سال اخیر هم در قسمت کمپاین ملی نهالشانی اداره محیط زیست وظایف مسئولیت خود به شکل درست انجام داده و هماهنگی را با سایر اداراتی که در این بخش کار میکنه داشته و داره. امسال هم مطابق مکلفیت هایی که برای اداره محیط زیست هست ما یک سلسله جلسات هماهنگی را با مؤسسات ملی و بین‌المللی با ریاست‌های محیط زیست ولایات داشتیم که خوشبختانه حدود 2.2 میلیون نهال را ما تعهد رسم از همکارا از مؤسسات ملی و بین‌المللی دریافت کردیم. اولا این پروسه در ولایت‌های گمسیر آغاز شد و فعلا هم پلان است که در ولایت‌های سرتسیر هم پروسه یا برنامه نهالشانی آغاز شود. ما 15 اوت برنامه را در شهر کابل آغاز کردیم، پروسه را عملا آغاز کردیم. یک سلسله برنامه‌های خرد و کوچکی هم در شهر کابل هست وجود داره و این برنامه را در روزهای آینده ما تطبیق خواهد کردیم و خوشبختانه برای اکثریت ولایات ما تعهدات نهال‌های مثمر و غیر مثمر که داشتیم عملا در ولایات برنامه کمپاین ملی نهالشانی آغاز شده. هماهنگی با ولایت هم وجود داره که خوشبختانه پروسه پیش میره. هر کال د کرنې بیلابیل پروژې پیلیږي چې د اوبو د بندونو رانیولې او په شاړو ځمکو د باغونو جوړول هم پکې شامل شو آباد جوړ د مینې د مثال جنتي پسرلی وربخښلی د جمال د ښکلا په زیور له فطرته د سنبال د ښکلا په زیور له فطرته د سنبال